مه یېرېږه ښه سراسره نشته ګپ نه لر که چاړه راسري بیا تېرېږي یاره څوک ګورمه چې دا چرګوټي پیلال کړم چې ویې خورو د خیره الله دا خو بابا را روان دي داسې کار کومه چې په ده باندې دا چرګوټي حلالومه ورېږه چې چاړه نه ییني السلام علیکم وعلیکم السلام ای بابا دا چرګوټي را لږ حلال کا بیا زه خو کور ته روان یم او ناوختي را باندې خیر دی که نه حلال یې کړله بیا ناوختي را باندې که نه وی مې په لار څوک شته نه ګینې په تاسو باندې مې نه حلالو ښه زه به چې ته سلام علیکم وعلیکم پکې خیر واچوي چاړه شته او چاړه شته یېرېږي دې که نه نو څه به پرې اوبه شي سړیا نه چړې نه یېرېږي که نه چاړو ته مخه یې ولالې که دته اوس وګوره ودې ونیسه بابا حلال شو د خدای ځای مو حلال نه شو ورته ګورم دا وایم الله وی هغه وتښتېدو څوک هم زیات مشران یو متل کړی که نه وایي چې پوره نه راغلی که نه نو سر یې د ګټې د لاندې که او مري نه امزه یې لکه د پیشوي اوس ساګانې ځان یې چرګوټي شي شبه اوس به څه چل کېږي څه به کېږي بس داسې ځه او زه به داسې ځم چرګوټیا ورېږه هلې په مخه دې ښه ځان یې پټ اوس ښه که سړیا اما زړګیا یم چې کار کوي زما د خوانه مزه زما د به ډک ډک کوي ډک ډک کوي او زمام داسې ډک ډک کوي خدای زه ستا زړګي یم ښه ته په ما ډېره زیاته ګرانه خو کله ناکله په تا ګران یم که نه نو خوښه یې نه چې سره لره وړې یم د بازار نه بله اس راوړم تا زه سره راوړم که نه باقي به ته واچوم صرف نه ماله لکه ټیکې راله راوړه ښه ټیکې به در راوړم ده ولې د خدای ظالمه یم داسې ورسره ناست وې دې خوښه دا اوس مینې ته مې نه پرېږدې مینې ته یې نه پرېږدم چې د کار روزګار هم کول بیا که نه نو دا جي هم زه کار روزګار نه شم کولی ماله به دې واده نه کوو چې رال دې واده وکړو اوس به مې د خپلې ناوې سره پرېږدې ښه نو واده مې نه کوو نو بس نه به دې کوو که نه د خلکو پیغورونه خلاصېدم خو یې زوی له یې واده وکړه خوشي ګرځي او زوی له یې واده وکړه زوی بس کار روزګار لري وځه که نه خیر دی که نه یم نه وځم زه لا اوس ماشوم یم دته څه ګورې ماشوم یم بس زویه یو پیلې چهره له راوړه دا جګوله خوږه او کونه پیکا د خدای ظالمې زما څه شکر خو لري خو ښکلې خوږه چې یې پخه کړه خو ښکلې به درله پوه او زویه یو پراټه مو سره پخه کړه ځه پراټه او که نه خدای پاکه خبر خو نه یې د څه نه سین راغې په کلي باندې وي چې کم بابو کران چا کړي دي ټول والوټوئ دا ما والوټوه داسې کار که نه بس کوټې سر ته وخېږه که نه ای اچې پرېږدې شابه سین راغی سین راغې تاسو به څه کوئ پلار او زامن دا دې ګوته وکړه مته زما د آخر زمانه چاړې نه لکه دا خو مې ګپ لګو او سم کېنه سم کېنه سین نه راغلی لکه تاسو خبره کوم ګلخانه زویه چې د کار روزګار شروع کړې چې له 100 روپۍ ګټې زه خو به لږ دمه شم که نه یا دا خبره خو ټیک وکړه که نه روزګار نه شروع کوو څه روزګار لرې به خرڅو لرې به خرڅو دا خو هم خانداني قسم دی ته به خرڅول دا دي که نه دا څه وی او که نه نو به بیا راتازه که نو بس ټیک ده که نه لکه زویه به ټیمان پیدا کړې او بس لرې به راوړې په زړه او ښکلې پخه خرڅوې بازار او د سمرقند په سیند باندې به لو کوو هایده نه بچیا کلمې به هم پکې وي به ټیک ده دا جي بس اخره کې قسمګر کړو زه زویه زه ما له واده وکړه ما له واده وکړه د خدای ظالمانو لږ په وخت ځې نو لرې به راوړې نو اوس قصابانو لرې ختم کړي خو زه ما موته بیا دې موته بیا مې یا دا بین خو ته لږ تریو شانځي خو زه یو ګوتې سره په او یو شپږ نیم بام به ورته واچوم او ښه به یې مالش کړم او پوخ به یې کړم ما له کوم ښه خلک راځي خو 200 خو چې اوس ګوتې یې کم ځای وکړو ولکه ته موږ خو اکثر اوس یې خوند وکړو یا پنډان چې هلو د ګګتې پلار ته وګورې سپا لرې په ګوتې کې واچو او دا به اوس کور ته وړي او پخې به په خلکو باندې به یې خوري دغه مسلمانی ده په ده باندې غذا نه کېږي تو ګوره دا سکا لرې په خلکو خرڅوي زه هم داسې کار به وکړو هغه حاجي صاحب پسې به ورشو او پسې به یې راولو خو به یې ودربو راځه چې ورپسې ورشو پسې راځه خو کلي خدایه پراټه خو څه ورسره وکړم نو ویم یا الله ته چې ورکړې که نه نو څوک پې پیې نه ویم دا دې 200 روپۍ هم بچ وي او لرې مې راغی زه الله دې پکې خیر واچوي یم بس همدا دې ښه یې
دادا هادي ما داسې کار دی که نه د نن نه پس زه نه لرې هډو خرڅو مړه دا ډکه پتیله مې راوړه ولې داسې کار دی ګوري زامن نه دي په هغه بر کلي کې هم واله ما ته وایي که نه نه بس دې کلي ته رالې که نه وایي سړی دی لرې دي په دې قبر کې ښخو ها د هغوی دا جوړېته دا جرأت نو یم ولې ما هغوی راته وایي چې ستاسو په لرې کې چې کومې خاشنه مي ستاسو په لرې کې سوټې مي او پاک کړي مي اومي نو نه نه پسې زه نه د خدای ظالمه زه خو چې لرې یوسمه نو په سر پرې کلک لک ولیدمه او بیا پوخ کړمه او سیده یم راته پکې وي بیا بل پیرم پکې کوم دی د برایټ سر په خوانو ښه زه خدای دې خیر کړي زویه بس بل څه کار شروع کړې نو زه خو خرڅوم نه زه مې غرور ځان سره کوم موږ به سوال کوو ګټې او بچ هر څه کوې سوال هم خیر بیا خو پیسې پیدا کړې بس نن پس نه خبرم دغه یو کتیبه لرې واله ښه لاړم دنه لاړې ښځه یم دقه زامن دي ودې کتل خو زه بس په سپینه ګیره بیا خرڅوم نو خدای کړي ناکام دی نو خدای پاک هم داسې زامن خو چا هم ورمه کړي لکه ماله چې را کړي ماله وایي نو ویم څوک ام نو لور یې تام لیونې کړم بل څه روزګار هم نشته نو سلام علیکم کاکا وعلیکم السلام زه خو تا پسې در روان وم خیر وزویه یاره ما دا لرې خو سم پخوې هغه بچو دې لرې خرڅو نو ټولې سوټې وې پکې د خدای ظالمه څونه دې اخیستي وزویه یاره د 50 روپو مې ترې اخیستې د 50 ښه که خیر وزویه چې سبا لرې پوخ کړي که دا ښه پاک نو به بیا راشه سلو ته وایه زما په خیال جوړ تاسو د زړو سارو لرې پخوې نو څوک وو نوي سارو لرې ګران دی که نه ښځه صحیح ده دا ګزاره ورسره کوې مړه دا سوټې موټې پاکوې لږ سم ځه پاکوې به خیر کړي دا واړه دي که نه ځه وبشي ځه د خدای ظالمه دا ور را باندې غورځې خیر خو دي خیر چېرته دی څه چې دستګاه لري په خلکو خرڅې زموږ د ټول واړه بیمار کړی خلاص خالي خرڅوم نو تا لیدلې ما اوس ولیدې چې هغه ډېران نه دې راواخیستو ښه نو بس داسې ټیک ده که نه علي صاحب داسې کار دی که نه چې نن د پسته به زه لرې نه خرڅوم نو څه به خرڅې د چرګانو کونې به خرڅوم